د تروژمۍ مسافر اتمه برخه. روان په تروش پو کې مسافر د تروژمۍ، روان په تروش پو کې مسافر د تروژمۍ، همدا د غرناتی د لور سپېڅلې قربانۍ وې، همدا د غرناتی د لور سپېڅلې قربانۍ وې. د تروژمۍ مسافر د داستان درنو او قدرمنو اوریدونکو، په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاست، الله رب العزت مو خوشحال لره. دا د زه محسن احسان یو ځل بیا د تروژمۍ مسافر د داستان د خپرونې کوربتوب کوم، په دې هیله چې دا خپرونه تر پایه راسره واورئ. درنو قدرمنو اوریدونکو، په تیر برخه کې مو واورېدل د سلمان ټولې هڅې بې ګټې وې. له بهر نه د اوی غږ واورېدل سو. دا چې اویس وویل دا به په نن خپرونه کې واورو ان شاء الله تعالی. له بهر نه د اویس غږ واورېدل شو. ښاغلی، ته باید په زور د بهر راوتلو خیال پرېږدې. کله چې په ښار کې د حمید بن زهره کایر پای ته ورسېږي، نو تا به د یوې شېبې ځنډ پرته خوشي کړو. سلمان چیغې کړې: احمقه، که ته د حکومت جاسوس او د حمید بن زهره دشمن نه وې، نو زما خبره واوره چې څومره دې زړه غواړي هومره کنځلې راته وکړه، خو هیڅ ګټه نه لري. موږ ته دا امر شوی چې البسین کې هر نا اشنا خپل دشمن ګڼئ او تاسو موږ ته سر تر پای نه اشنا یاست. امکان لري زموږ په زړه کې ستا له خبرو را پیدا شوي شکونه غلط وي او وروسته به پرې پښیمانه شو، خو اوس زموږ په مخ کې له دې پرته بله مسله نشته چې حمید بن زهره جومات ته ورسېږي او ولس ته خپله وروستۍ وینا واوروي. سلمان چیغې کړې: د خدای جل جلاله لپاره ولید راوغواړئ، زه له هغه سره څه خبره کوم. د ولید غږ اوچت سو: ګوره، تاسو به له ما سره په خبرو کې هم څه ګټه ونه کړئ، تاسو به په هر حال تر ماښامه همدلته پراته یاست. موږ د حمید بن زهره د راتګ اعلان ځکه کاوه چې له دې پرته د خلکو راټولولو بله کومه لار نه وه، که نه نو موږ په هغو زیانونو ښه پوهېږو چې هغه ته د ولس د غدارانو لخوا ورپېښېدی شي. غداران به خامخا پوره هڅه وکړي چې د ده غږ له کومې راونوځي. په ښار کې داسې خلک لږ نه دي چې په لږ تمه د هغه د وژلو لپاره تیار شي. خو که ته د حمید بن زهره خیر غوښتونکی یې او د ده د سلامتۍ په اړه در سره اندېښنه ده، نو ستا لپاره دا ډډ کافي دی چې د هغه سرښندویان له خپل ذموارۍ څخه غافل نه دي. موږ هسې هم خطر له پامه نه دی غورځولی. دا خبرې مې د دې لپاره درته وکړه چې زه شخصا ستا په باب دوه زړی یم. اوس درته په ادب عرض کوم چې په ډاډه زړه تر ماښامه انتظار وکړه. زموږ او د ځان لپاره زیات بدمزګي مه پیدا کوه چې کله وخت راشي تا به هغه ته وړاندې کړو. وروستۍ خبره مې چې درته کوم دا ده چې تر ماښامه د مخه ستا د دې کوټې نه هر ډول هڅې بې ګټې دي. که ته د دروازې له چاکونه بهر ته کتلی شې، نو 8 تنه وسلوال به وګورې. ته به خامخا دا نه خوښوې چې د دوی په لاس دې بې ګناه وینې توی شي. خدای په امان. سلمان په دردناکه لهجه وویل: ولیده، د خدای جل جلاله لپاره زما یوه خبره واوره. زه د حمید بن زهره دوست یم. د هغه زوی سعید او نوکر یې جعفر ما پیژني. کله ماښام نه وړاندې له هغوی نه د کومې وسره ستا د خبرو فرصت برابر شو، نو هغوی ته خامخا دومره ووایه چې پر هشم اعتماد ونه کړي. هشم د هغوی د کلي یو مشر دی. زه د دې خبر ورکولو لپاره راغلی وم چې هغه له غدارانو سره ملګری شوی دی. هغه په هیڅ صورت هم باید حمید بن زهره ته نږدې ورنسي. ولید وویل: د دې مطلب دا دی چې ته د اندراج پر ځای د دوی له کلي راغلی او ستا لومړۍ خبره غلطه وه. په هر صورت زه له دې خبرې ذمواري اخلم. که ماته فرصت برابر شو، ستا دا پیغام به ورسوم. تر کومه چې په هشام پورې اړه لري، تاسو باید هیڅ اندېښنه ونه کړئ. په غرناته کې تر هغه خطرناک دښمنان شته او ته د هغوی په اړه ما له خپلو ذمواریو نه را ایساروې. خدای په امان. سلمان تر لږ ځنډه له دروازې نه د لرې کېدو ګامونه غږ اورېد او بیا بې سیکه کښېناست. له ځنډ وروسته د هغه دا حالت و چې کله به جګ شو، د دروازې یوې او بلې چاکونو ته به سمڅ ته کتلو هڅه کوله او کله به یې د نقرارۍ په حال کې قدم وهه او له زندان څخه د وتلو لپاره به په ذهن کې ډېر تدبیرونه راغلل او کله به پر دې خبره درد درلودی چې دی به د ولید او د هغه د ملګرو له مرستې پرته حمید وموندلی شي، نو له دې کوټې څخه د وتلو لپاره به لوی څه خطر قبلولی شوی. د تورې، خنجر او تومانچې نه پرته د بارودو یوه کڅوړه له ده سره وه او په دې هم پوهېده چې دیوال په یوه پرچه کې پر بارودو سرې جوړول ګران نه دي. په دې کې خامخا خطر و، مګر سلمان فطرتاً یو نه ویرېدونکی انسان و. هغه ولید له دې ګواښ څخه خبر کړی و چې د بهر له راتلو سره سم به د غشو باران د ده هرکلی وشي. د هغه ذهني کیفیت داسې و چې کله به یې د یوې خطرناکې ارادې سره وینې په رګونو کې تودې سوې
بیا به ناڅاپه د ده فکري قوت ځواب ورکړ. د بل خپل زړه څخه وپوښتل آیا حمید بن زهره په اړه د ولید او د هغه د ملګرو احساسات ما له احساسات څخه توپیر لري؟ نه، د هغوی د احتیاط سبب دا دی چې په هر صورت یې ناپېژندی یم او دغه وخت له داسې حالاتو او لاس او ګریوان دی چې له خپل سیوري څخه هم ویریږي. نو ځکه د دوی پر ځای وای نو زما چلند به د دوی سره توپیر درلود. او بیا به سلمان داسې احساسوله چې ولید یې په مخ کې ولاړ دی او ورته وایي وروره موږ له تا سره هېڅ دښمني نشته، موږ یوازې خپل مسؤلیت ترسره کوو او تا دا ولې ګڼله چې له تا پرته بل چاته حمید بن زهره ژوند ګرانه دی. ستا په څېر د غناتې په زرګونه تنه د هغه په لټه کې دي، په هغوی کې د ازادۍ غوښتونکي هم دي او غداران هم. له موږ سره د دې ټولو د پېژندلو فرصت نشته. موږ یوازې دومره پوهېږو چې حمید بن زهره د قوم د ضمیر وروستی غږ دی او د قوم مجرمان د هغه د وینو تږي دي. موږ د اخلاص او د مسؤلیت د احساس تر دې لوی بل ثبوت څه کېدای سي چې هغوی لا تر اوسه د دې ځای ونه موندلی شو. د سلمان ذهني خفګان ورو ورو لرې کېده او نږدې یو مهال وروسته هغه په بستره زغېدلی و او دا ډاډ احساس کاوه چې د خپل عقل او توان په اندازه خپل مسؤلیت ترسره کړی دی. له دې زیات د ده له وسه وتلې خبره وه او بیا لږ ځنډ وروسته خوب ورغی. د معتصم بلاد د جوج هغه جذبه در یاد کړه، د یوې خور د مظلومیت کړي کناره در یاد کړه، د صلیب توغ چې شو نسکور ها عمر یې در یاد کړه، ستا باسی خلافات و غیرت خلافات و دا علوم دور هغه علمی خلافات تل و کامیاب عباسیان و د نړۍ اتلان، خو چې مغول شو غالب دا د چنګیز پلویان شولو ټوټه د عباسیانو خلافت مومنه د امت مومنه راج دی کوي تا د اسلام په برکت مومنه د امت مومنه نشتا نړۍ کې د نن هغه ستر عظمت مومنه د امت مومنه راج دی کوي تا د اسلام په برکت مومنه د امت مومنه. پیغام د خپرونې درنو او قدرمن اورېدونکو، د البسم په جامع جومات کې د حمید بن زهره غږ وکړنګېده. د ولس بچانو، که د غفلت له خوبه ستاسو د راویښولو او له دې هدیرې څخه ستاسو د راپورته کولو لپاره زما چغو ته اړتیا وي نو زه د دې وروستۍ ذموارۍ د ترسره کولو پوره هڅه کوم. ستاسو د ازادۍ د مړژواندو ډیوو لپاره نن وینې ته اړتیا ده، خو یو بوډا او کمزوري سړی تاسو له اوښکو پرته څه نشي درکولی او یوازې د یوه تن اوښکې د ولس د ګناهونو کفاره نشي کېدی. په دې نړۍ کې د کومې سیاسي اشتباه د جبران ممکن دی. بایللې جګړې له سره ګټل کېدای شي، ویجاړې کلاګانې بیرته جوړېدای شي، په تیارو شپو کې سرګردانه قافلې د سهار په رڼا کې خپلې لارې موندلی شي. خو یوه ټولنیزه ګناه داسې هم ده چې هیڅ کفاره نه لري او د لار ورکو قافلو لپاره یوه داسې شپه هم شته چې هیڅ سهار نه لري. د غناتې ولسه زه تاسو د هغې وروستۍ ګناه څخه را ایسارول غواړم چې له هغې وروسته د ولسونو پر مخ د رحم او کرم دروازې تړل کیږي. زه تاسو د هغې تورې شپې له حیبتونو خبرول غواړم چې هیڅ پای نه لري. د ولس وروستۍ ګناه دا وي چې هغوی د ظلم پر خلاف د جګړې او مقابلې له حق څخه لاس واخلي او له بده مرغه ستاسو مشران اوس په دې ګناه ککړ شوي دي. هغوی د خدای جل جلاله د رحمت دروازې د تل لپاره پر تاسو تړلې دي. هغوی راتلونکي ټولې هیلې زندۍ کړي دي. هغوی هغه ذهني او اخلاقي حصار مات کړی دی چې بېوسه او مظلومو خلکو ته د پناه وروستی مقام وي. که د دې ګناه سزا ستاسو در موجوده نسل پورې محدوده وای نو زه به دومره اندېښمن نه وای، خو ستاسو واکمنو هغه ټولې ډیوې مړې کړي دي چې ستاسو راتلونکي نسلونو ته د سلامتۍ لاره وښودلی شي. په یاد ولرئ کله چې دوی د غناتې راتلونکي ستاسو ازادي او بقا دښمنانو ته وسپاري نو ستاسو د دردونو او مصیبتونو ختمېدونکې شپه به پیل شي. زما اروا د هغې شپې د تیارو له تصور نه په لړزه شي.
دوستانو ما ته پر هغه تړون د څه ویلو ضرورت نشته چې تاسو یې د راتلونکي د امن او خوښۍ ضمانت ګڼئ. دا د هغه بلا د څیرې ښکلې پرده ده چې وینې زبېښونکي لاس یې ستاسو تر شارګونو پرې رسېدلی دی. که تاسو دا ګڼئ چې د پسونو په څېر به د لیوانو په څنګ هوسا ژوند وکړي نو له ما سره د خبرو هیڅ اړتیا نشته. خو که د انسانیت له تیرو پیښو څخه څه درس اخیستلی شئ نو زه په وار وایم چې تاسو د هغه دوزخ دروازې ټکوئ چې د بېلاري او ذلت وروستی پړاو دی. له ما سره یوازې د دې خبرې اندېښنه ده چې تاسو به د هغه دوزخ په اور کې خوړین شئ، بلکې زه وینم چې تاسو راتلونکي نسلونه به هم کلونه نه تر پیړیو پورې د دې دوزخ خاشاک وي. تاسو یوازې د ژوندي پاتې کېدو لپاره د دښمن پر غلامۍ منلو راضي شوي یاست، خو ستاسې زامن او لمسیان به په لاسو کې د غلامۍ پر کړیو پر ویاړ برسېره له خپلو بادارانو څخه د ژوندي پاتې کېدو حق نشي ترلاسه کولی. زما سره یوازې دا اندېښنه نه ده چې تاسو به په ډېره بده غلامۍ مجبور کړئ، بلکې دا وینم چې تاسو به د خپلو ارواو او د بدن له ټولو ازادیو څخه په محرومۍ برسېره هم د ژوندي پاتې کېدو حقدار نشي ګڼل کېدی. تاسو د قسلې او ارغون د سرتیرو ظلم لیدلی دی، خو تر اوسه پورې مو د کلیسا د پادریانو بېرحمي نه ده لیدلې. تاسو د احتساب د ادارې هغه شکنجه ځایونه نه دي لیدلي چې په اوسپنیزو شکنجو کې راګیر انسانان په نه کړو ګناهونو اعتراف ته مجبوریږي. تاسو به د اور په سکروټو د ډاډه شوو خلکو کریږي اورېدلي وي، خو هر څه مو نه دي لیدلي. په غونډه کې څو احساساتي کسانو چیغه کړه عبدالله غدار دی، ابوالقاسم د دشمن جاسوس دی. بیا د جماعت له هر ګوټ نه د هغوی پر خلاف نورې چیغې راپورته شوې. له څو شیبو سکوت وروسته د حمید بن زهرا غږ بیا اوچت سو. زما عزیزانو، ستاسې چیغې هغوی سمې لارې ته نشي راوستلی. هغوی د امن په لټون پسې د هدیرې دروازې ټکوي. د هغوی جګړې د خپل اقتدار لپاره دي. ابو عبدالله خپل زړه ته په دې دوکه ورکولی شي چې ده ته به د خپل خیانت انعام ورکړل شي. د هغه وزیر او نور چارواکي هم په دې ځان تر ایستل مبتلا کېدی شي چې د بادارانو بدلون د دوی په راتلونکي اغېزه نه کوي، او دوی به له ابو عبدالله څخه وروسته د فریدان خدمتګاران وي او د خپل سر او مال ساتنه به وکړي. او شایي ځینې د دین هغه مفتیان چې د خپلو بد عمله او نااهله چارواکو د هیلو په چوکاټ کې د دین د احکامو په اچولو عادت شوي دي، همدا فکر وکړي چې د زمانې نوي حالات د الهي احکامو د نوي تعبیر غوښتنه کوي. اوس به دوی د ابو عبدالله پر ځای د فریدان د چپنې ښکلول د وضع سره سم ګڼي. خو ستاسو جګړه د خپلې بقا او ازادۍ جګړه ده. دا هغه انساني مسؤلیت دی چې د تیښتې هره لاره په بشپړ بربادي پای ته رسیږي. که تاسو د انسانیت د لوړو هدفونو څخه مخ واړوئ، که تاسو له اسلام نه کاږه شوئ، نو یوازې د حیواناتو په څیر د ژوندي پاتې کېدو لپاره هم باید له هغو ځناورو سره جګړې وکړي چې ستاسو د وینو له څښلو او غوښو له شکولو او د هډوکو له شپېللو څخه وړاندې دا ډاډ ترلاسه کول غواړي چې تاسو بشپړ د دوی په منګولو کې ایسار شوي یاست، او ستاسو په زړونو کې هغه حیواني شعور هم نه دی پاتې شوی چې کمزوري وزې هم ښکر غورځولو ته اړ کوي. غرناطه د اندلس د مسلمانانو وروستی مورچل دی. دا هغو مجبورو او تر جبر لاندې انسانانو ته هم وروستی د امید ځای دی چې په قرطبه، بلسینا، اشبیلیا، تولیتولا او شمال په نورو سیمو کې یوازې په دې اسره ژوند کوي چې له دې ځایه کوم مجاهد مډره ښکاره شي او هغه د ارادې او عزم په رڼا کې به د غلامۍ تیارې لرې شي. خو چې کله دښمن ستاسو پر دې وروستي مورچل او پناه ځای هم برلاسې شي، نو د اندلس په سارا او اوږدو کې به د هغو لکونو انسانانو لپاره هیڅ د پناه ځای نه وي. تاسو پر دې خبره باید خوښ نشئ چې د تړون شرطونه نرم دي، او د ازادۍ له معاملې وروسته به تاسو د خپلې شاندارې بنګلې، مال او دولت، ځمکې او کښتونه وژغورئ. په یاد ولرئ، کله چې دښمن پر دې ډاډه شو چې ستاسو د ځواک او زور ټول بوټي وچ شول، ستاسو د هیلو ټولې ډیوې مړې شوې او ستاسو ارواوې نورې د کوم ظلم پر خلاف بغاوت نشي کولی، نو بیا به دې بلا ته د مکر او فریب تر پردو لاندې د خپلې څېرې د پټولو اړتیا نه وي. بیا به تاسو د وحشت او ځناورتوب هغه سیلاب وګورئ چې د ځمکې پر مخ به تر اوسه پورې کوم شوم نه وي لیدلی. د دغه تړون د ښکلو الفاظو معنی به بدلې شي. هغه وخت به تاسو دا احساس کړئ چې د ظلم او وحشت د اور په سکروټو مو د امن د ګلانو ګمان کړی وو او زولۍ مو ترې ډکې کړې وې. زما یوازې پر دې اندېښنه نه ده چې ستاسو مدرسې به وتړل شي، ستاسو کتابونه به وسوځل شي او جوماتونه به مو په کلیساګانو بدل شي، بلکې زه خو دا وینم چې د مرګ او تباهۍ د لارې هر نوی پړاو به مو له پخواني څخه ډېر زیات تیاره وي.
بیا به د راتلونکي تاریخ لیکونکي ستاسو د ویجاړو شوو ښارونو د کنډوالو په لیدلو وایي چې دا کنډوالې د هغه بدمرغه ولس یادګار دی چې د اسمان تر شونډو د عروج څخه وروسته د ذلت او پستۍ لاره غوره کړې وه. دا د هغه قافلې وروستی پړاو دی چې لارښوونکي پر خپلو سترګو پټۍ تړلې وې. دا د هغه قوم هدیره ده چې په خپلو لاسو یې خپلې مرۍ خفه کړې وې. زما دوستانو، له ما څخه دا پوښتنه په وار شوې ده چې ما د سمندر نه پورې غاړې ورونو څخه څه پیغام راوړی دی. زما ځواب دا دی چې که د غرناطې ولس د عزت لاره غوره کول غواړي او د الله تعالی له رحمت څخه مایوسه نه وي، نو زه دا تسلي ورکولی شم چې د اسلامي نړۍ ټول خواخوږي به له دوی سره وي. که تاسو د دین په حصار کې پناه واخیسته او نړۍ ته مو دا ثابته کړه چې په اندلس کې د کفر او اسلام وروستۍ جګړه پیل شوې ده او تاسو به د فتح او یا شهادت نه پرته بله لاره نه غوره کوئ، او نو تاسې به بې ملاتړ او مرستندوی پاتې نشئ. مسلمانان به ستاسو ملاتړ خپله فریضه وبولي. یوازې افریقایان نه بلکې د ترکانو هغه ستره پاچاهي به هم ستاسو تر شا درېږي چې د بیرغ سوري د دجلې او فرات له سیندونو څخه د جنوب تر سینده پورې ځغېدلي دي. که تاسو د خپلو قربانیو او خپلو نه ماتېدونکو ارادو په سبب د غرناطې د ازادۍ جګړه د کفر او اسلام معرکه ثابته کړی شوه، نو د روم له سمندرګي څخه به د اندلس ساحل ته د ترکانو سمندري بیړیو پر رسېدو کې هیڅ ځنډ ونه شي. خو که تاسو مایوس او ناامیده شوئ او یا مو داسې وګڼله چې د نورو مرسته ستاسو د خپل قوت بدله کیدای شي، نو هیڅوک به هم ستاسو مرسته رانه شي. تاسو که د بینون مسلمانانو ته دننه لاره وروښئ، نو لومړی د خپلو وینو ډیوې بلې کړئ. خو که تاسو د مرګ په خوب ویده شوي وئ، نو هغوی به پر تاسو په دې هدیره کې غږونه کوي. په دې وخت کې یو سړی جګ شو، وویل: ښاغلی، زه ستا هر خبر منم، خو که تاسو ګستاخي نه بولئ، نو دا پوښتنه کوم چې تاسو د هغه بندیانو په اړه څه فکر کړی دی؟ د جومات له هر ګوټ څخه د پارېدلو خلکو غږونه راوچت شول. کینه، چپ شه، دی وباسئ، دا د حکومت جاسوس دی. حمید بن زهره دواړه لاسونه اوچت کړل. په لوړ غږ یې چیغه کړه: ښاغلو، تاسو مه راپارېږئ، زه د دې پوښتنې ته ځواب ورکولی شم. تر اوسه ما خپلې خبرې پای ته نه دي رسولي. خلکو یو د بل د چوپولو هڅه کوله. حمید بن زهره لږ ځنډ شو، بیا پوښتنې ته مخ واړو: زما وروره، دا پوښتنه واقعا ډیره مهمه ده او زه یې د ځواب نه ډډه نه کوم، خو زما سره تر دې ډیر مهم یو بل سوال دی، او هغه دا چې هغو کسانو چې د دښمني د خوښۍ ترلاسه کولو په خاطر بندیان سینټاپې ته استول، هغوی د قوم په اړه څه فکر کړی و؟ زه حق زلمی نه تورن کوم چې ستاسو تش په نامه واکمنو او لارښوونکو د یوې شرموونکې پیښې د بشپړېدو په خاطر دښمن ته سپارلي دي. هغوی ته یې دا دوکه ورکړې ده چې که تاسو سمه ده د دښمن په لاس کې یرغمل پاتې کېدل ومني، نو هغوی به ډاډه شي او ستاسو ولس به د دې تیاري فرصت ترلاسه کړي. اوس تاسو په ذهن کې دا خبره اچوي چې که تاسو ډله ییز ځان وژنې ته چمتو نه شئ او بیرته مو جګړه پیل کړه، نو ستاسو هغه ورونه به بیرته رانه شي، خو موږ به دغه دسیسه بریالي کېدو ته پرېنږدو. دوستانو، هغه 400 تنه ځوانان د غناطې د پوځ د ژوند اروا وه، خو د هغوی بیرته راوستل د هغوی له وسه وتلې ده. اوس یوازې ستاسو همت او اراده او ستاسو عزیمت هغوی بیرته راوستلی شي. اوس تاسو باید عملي ثبوت وړاندې کړئ چې د اندلس پر خاوره د ازادۍ د ژوند حق لرئ، او که مو د پسونو لاره غوره کړې وي، نو وینې زبېښونکي لیوان به مو ووژني. زما هیوادوالو، د اوربند د تړون کوم شرطونه چې ماته معلوم شوي دي، د هغوی له مخې د وسلې ایښودلو او یا د جګړې د بیا پیلولو د پریکړې او یا ورځې مهلت ایښودل شوی دی. خو دا یوه دوکه وه. کوم غدارانو چې خپل راتلونکي له پریدان سره تړلې وه، د هغوی دا ډاډ ورکړی و چې د اویا ورځو له پوره کېدو څخه د مخه به داسې وضع جوړه کړي چې د ولس په زړونو کې به د جګړې حوصله پاتې نه شي. ماته معلومه شوې ده چې د ولس غداران اوس په الحمرا کې راټول شوي دي. له هغوی نه دا لرې نه ده چې ناڅاپه دښمن ته د ښار دروازې خلاصې کړي، او تاسو ته باید دا معلومه وي چې تاسو غلامان شوي یاست، ځکه خو تاسې باید د دوی له دسیسو څخه یوه شیبه هم غافل پاتې نشي. زه هم دا نن غرناطې ته رارسېدلی یم. ما ته د هغو خلکو د مشورو ضرورت دی چې په جنګي امور تر ما ښه پوهېږي. د حال او راتلونکي له خطر څخه تاسو خبرول زما لومړۍ ذمواري وه، او تاسو شاهدان یاست چې ما د خپل توان او استعداد سره سم خپله ذمواري ترسره کړه. د خبرو په پای کې حمید بن زهره لاس په دعا اوچت کړ. بیا د البسین خطیب جګ شو، وویل: ښاغلو، اوس د ښار مشران په یو ځای کې راغونډ شوي دي او ستاسو د عالي قدر لارښود انتظار کوي. ځکه خو حمید بن زهره رخصت درڅخه غواړي. زه له تاسو څخه غواړم چې دته لاره ورکړئ او له شا نه مه ورپسې ځغلئ. یوازې څو تنه ملګري به یې ورسره ولاړ شي. د جومات نه بهر هم د ده د ساتنې لپاره کسان شته. اوس د ماخستن لمانځه وخت دی. تاسو ډاډه پر خپلو ځایونو کښېنئ. لږ ځنډ وروسته حمید بن زهره له جومات څخه ووت او په یوه بګۍ کې سپور شو. هغه طارق هغه موسی ابن نصر دس شو،
قتيبة ابن مسلم پشان امیر دیس شو دا محمد ابن قاسم دزړونو میر دیس شو چې اندلسو داستان د خراسان د فضا د چین کاشغرا پوری همو د هند شاوخوا د امویانو دولت د اسلام وستر عزت هغه عمر الثانی و تل خادم د ملت و پدا وخت د امویانو سلطنت مومنه د امت مومنه راج دې کوي ته د اسلام په برکت مومنه د امت مومنه نشتا نړۍ کې دینن هغه ستر عظمت مومنه د امت مومنه راج دې کوي ته د اسلام په برکت مومنه. خبرونه درنو قدرمن اوریدونکو سلمان چې له خوب راویښ شو په کوټه کې تیاره خپراوه هغه په بیړه جګ شو د کوټې د ورو په لوري ولاړ او له دروازې څخه یې بهر ته وکتل په انګړ کې هم تیاره وه یوه لوري د خلکو غږونه راتلل خو سلمان یې خبرې نه شوی اورېدی لږ ځنډ وروسته هغوی پسې خبره په کړس کړس خندل د سلمان لږ ډېر پاته اندېښنه هم ډېره شوه په ډاډه زړه دیوال ته تکیه وکړه او کښېناست د ورځې په حالاتو یې فکر کاوه او ذهن ته یې ډول ډول خیالونه راغلل ایا دا امکان لري چې عتیقې کوم سړی لیدلی و هغه د دې د پلار د وژونکي سره په څېره ورته وي او عتیقې د کومې فرضي اندېښنې په سبب زه پریشاني کې غورځولی وم که زه حمید بن زهره ته ورسېدلی وای دا څه وړ ممکنه وه چې ما د یوې نجلۍ پیغام ورسولی وای او یوه داسې فرضیې څخه مې ایثار کړی وای چې د هغې لپاره هغه هر ډول خطر قبلولو ته تیار و ولید رښتیا وویل په غرناطه کې د حمید بن زهره سرښندونکي او ملاتړ کوونکي څخه د قوم د غدارانو هېڅ خبره پټه نه وه د هغوی ترتیبات دومره بشپړ وو چې که ما د عتیقې پیغام رسولی وای د نور ترتیباتو نیولو ضرورت نه و ما تر دې زیات نور څه کولی شئ ښایي په دې کې څه غوروالی وي چې هغوی زه یو شکمن سړی وګڼلم دلته یې بندي کړم بیا هغه په تصور کې له عتیقې سره خبرې کولې ناپوهې نجلۍ تا هسې زه پریشانه کړم تا دا ولې ګڼلې وه چې حقپال په غرناطه کې د کوم غدارانو ته چلنج ورکوي او د پریدان پر خلاف د جهاد د اعلان حوصله لري ستا د کاکا د دسیسې څخه به وویرېږي او خپله لاره به بدله کړي د پوره باور و چې ولید به د ده پیغام حمید بن زهره ته رسولی وي او هغه چې له جومات څخه وزګار شي یا به پخپله دلته راشي او یا به ما ور وغواړي تر یو ساعت پورې نور انتظار څخه وروسته هغه بله ناقراري احساس کړه ایا دا امکان لري چې ولید زما د پیغام رسول ضروري نه وي بللي او هغه چې له وینا څخه وزګار شوي له غرناطې څخه وتلی وي او بیا هغو غدارانو چې په غرناطه کې له سټ کر څخه وروسته احساسوله په لاره کې د هغه د درولو هڅه کړې وي نه داسې نشي کېدی داسې باید ونه شي دغه بدمرغه ولس حمید بن زهره ته اړتیا لري هغه باید ژوندی واوسي بیا یې په انګړ کې د بوټونو غږ واورېد او لږ ځنډ وروسته چا دروازه خلاص کړه سلمان چې بهر راووت د غصې پر ځای په ګیلمنه لهجه وویل تاسو ظالمان هم یاست او سادهګان هم په جواب کې د جعفر غږ اوچت شو ښاغلې زه جعفر یم او زما باور نه کېده چې ته به غرناطې ته رارسېدلی وې د جعفر په لیدو د سلمان ټوله غصه سړه شوه هغه زر وړاندې شو تر مټې ونیوه او نورو 5 کسانو ته یوې ګوښې ته کړ په ټیټ غږ یې ترې وپوښتل هغه خو به په خیرت وي هوکې د الله احسان دی زه افسوس کوم چې تا یې وینا وانه اورېدله که ماته د مخه احوال راغلی وی نو دلته به راتلم او راسره بیولې مې ولید هغه وخت سعید ته ستا خبره وکړه چې موږ له جومات څخه راوتلو سعید پر دې ډېر خفه و چې ته غرناطې ته راغلی که له خپل پلار سره د هغه موجودیت ضروري نه وای نو سمدستي به دلته راتلو اوس هغه پر ما ټینګار کړی دی چې ولید دوی ته ورسوم او سهار وختي له تا سره کلي ته روان شم ولید دا غوښتنه هم کړې ده چې زه د ده له خوا له تا نه بخښنه وغواړم هغه چېرته دی هغه هم له هغو سره په بګۍ کې سپور شو هغوی چېرته لاړل د کوم دوست کره ولاړل خو ستا لیدل ورسره ناممکن دي دلته د غرناطې د مشرانو غونډه ده او هغه به تر ډېره مشغول وي سعید وویل چې د پلارجان اندېښمن کول ضروري نه دي هغه چې اوسګار شي پخپله به درته راشي راځه چې زه تا د ولید دوی کره ورسوم زه بل لور ته روانېږم ستا آس چېرته دی ما خپل آس د جنوبي دروازې څخه لږ لرې په یو سرای کې پرېښی دی د سرای د خاوند نوم عبدالمنان دی هغه زما انتظار کوي جعفر وویل زه عبدالمنان پیژنم هغه یو مخلص سړی دی که تا د هغه د سرای په رسېدو سره ویلي وای چې د حمید بن زهره دوست یم نو له دومره پریشانیو سره به نه وای مخ شوی هغه تا ته دا ډاډ درکولی شوی چې هغه په غرناطه کې هېڅ خطر نشته اوس راځه چې تا د ولید کور ته ورسوم بیا به دې په آس پسې څوک واستوم سلمان وویل که تاسو عبدالمنان اعتمادي بولي نو آیا دا غوره نه ده چې زه هم سرای ته لاړ شم او هلته د حمید د هدایت انتظار وکړم که ماته د بیرته ستنېدو اجازه شوه نو چې سهار شو له همهغه ځایه به ولاړ شم
او ګوره ستا خو پوره باور دی چې په غنطه کې حمید بن زهره ته څه خطر نشته. جعفر ځواب ورکړ که تا د هغه له وینا وروسته د خلکو احساسات او جوش لیدلی وی نو د دې پوښتنې ضرورت به دې نه وای احساس کړی. اوس د ښار داسې وضع ده چې که یوازې څوک پر سړک روان وي هم غداران به د حملې جرأت پرې ونه کړي. خو زما دا ګمان دی چې هغه به په غرناطه کې ډېر پاتې نشي. خو تا دا ونه ویل د هغه د هدایت پر خلاف دلته ولې راغلې او هشام په اړه تا ته څه وړ معلومه شوه هغه کومه خطرناکه لوبه لوبوي. سلمان لنډه کیسه ورته تېره کړه. جعفر له لږ چرت وروسته وویل موږ چې دلته راغلو هشام مو نه دی لیدلی. که هغه غرناطې ته راغلی وی نو د حمید بن زهره تلاش به یې خامخا کوه. بیا دا خبره هم زما ذهن ته رانغله چې کله حمید بن زهره غرناطې ته د تللو اراده ظاهره کړه هغه په وار ورته وویل چې اوس د راتلو اراده وځنډوه. که هغه له غدارانو سره ملګری شوی وی نو د هغه د ژوند او سلامتیا په اړه دومره اندېښمن ولي وو. زما په ګمان دا ټولې خبرې د عتیقې هسې تشویش او یا وهم دی. که د هغه اندېښنې رښتیا وي هم موږ ته ډېر تشویش ضرورت نشته. نن د ولس هر غدار د حمید بن زهره د وینو تږی دی. که هشام هم له هغوی سره ملګری شوی نو څه فرق کوي. حمید بن زهره په غرناطه کې خپل مسؤلیت سرته رسولی. کله چې هغه د جنوب په لوري وخوځېږي نو قبایل به ورسره وي. سلمان وویل ما ته معلومه ده چې هغه به د ځان د خطر په اړه اندېښنه ونه کړي. خو ما له عتیقې سره وعده کړې ده چې زه به یې پیغام ورسوم. اوس که تا له هغه سره ونه لیدی شوی نو لږ تر لږه سعید ته دا خبره ورسوه. جعفر ځواب ورکړ ته ډاډه اوسه زما له لوري به هېڅ تنبلي ونه شي. سعید په وار پر دې ټینګار کاوه چې دلته باید څوک ونه پوهېږي چې ته څوک یې او په غرناطه کې له حمید بن زهره سره ستا لرې ساتل هم په همدې خاطر دی. ستا په زړه کې داسې تېره نه شي چې هغه اوس له کومو خلکو سره ګوري نو تر تا زیات ارزښت ورکوي. ولید هم په خپلو کړو وړو ډېر خفه او پریشانه و او له تا څخه یې بخښنه غوښتم. ولید خپله ذمهواري پوره کړې او زما له هغه څخه هېڅ ګیله نشته. خو زه له تا نه یوه ژمنه غواړم. وفرمایه که حمید بن زهره ناڅاپه له غرناطې څخه د وتلو اراده وکړه نو ما ته خامخا خبر راکړه. زه غواړم چې هغه خپل کور او یا کوم بل خوندي ځای ته نه وي رسېدلی ورسره وم. زه دا وعده کوم زه به دې انتظار کوم. لږ ځنډ وروسته سلمان له دوو زلمیانو سره د سرای په لور روان. له تنګې کوڅې څخه ووتل او په پراخ سړک ځای دوی د هغو خلکو ډلې لیدلې چې د ابوعبدالله او ابوالقاسم پر خلاف یې چیغې وهلې. په خپلو ملګرو څخه یې چې پوښتنه وکړه ورته معلومه شوه چې د غرناطې ولس د غدارانو پر خلاف د مظاهرې لپاره د الحمرا مخې کې راټولېږي. سرای ته نږدې په یو پراخ چوک ډېر لوی غونډه ولیده. د خپلو ملګرو ته یې ویل نور تاسو زحمت مه باسئ ما ته لاره معلومه ده. څو دقیقې وروسته چې دی د سرای په درشل ورننوت عثمان دننه ولاړو. هغه ده ته هرکلی ووایه او وویل ښاغلې زه ستا په انتظار وم. د سرای مالک هم ستا په باب زیات په اندېښنه کې و. هغه ما ته دا حکم کړی و چې تاسو د راتلو پورې په دروازه کې ودرېږم. هغه چېرته دی؟ هغه د حمید بن زهره خبرو اورېدو ته البسین ته تللی و او او ښایي په کوم جلس کې شامل شوی وي او حلمیرا ته به تللی وي. هغه ښایي هلته ډېر ځنډ ونه کړي. که ما ته معلوم وای چې ته دومره ناوخته راځې نو زه به خامخا البسین ته تللی وم. ته د وینا له اورېدو وروسته راغلې؟ نه افسوس کوم چې ما د هغه وینا وانه اورېدل شوه. راځه ته به شپه همدلته تېروې که نه؟ سلمان له هغه سره روان شو. وویل کیدای شي زه شپه همدلته تېره کړم خو تر اوسه پورې مې دا پرېکړه نه ده کړې. زه د یو ملګري په انتظار یم. کله چې هغه راشي زه به په مشوره عمل کوم. هغه بهر د درشل نه تېر شو او انګړ تر ننوت. عثمان یوه نوکر ته غږ کړ ته د میلمه لاسونه ومینځه پاسې بوځه زه ډوډۍ ورته راوړم. سلمان وویل د ډوډۍ اړتیا نشته یوازې د اوداسه لپاره اوبه راوړه. عثمان وویل ښاغلی د سرای مالک ستا لپاره په کور کې د ډوډۍ تیارولو امر کړی و. تاسو لږ خامخا وخورئ که نه نو هغه به هم خفه شي او د کور نور غړي به هم تاسو اودس او لمونځ وکړئ وروسته به زه ډوډۍ درته راوړم. راشه زه غسلخانه در وښیم. د پاسني پور هغه کوټه چې سلمان پکې و د درشل د لویې دروازې پر سر وه چې یوه درسې بهر سړک لوري ته خلاصېدله. عثمان دته له یوه ښکلې قالینه وغوړوله او بهر ته لاړ. سلمان چې لمانځه نه اوچت سو نو د کړکۍ نه لږ ځنډ وروسته د اسونو د پښو تر بهر واورېد. وروسته بیا له لمانځه نه وزګار شو نو د سړک لوري ته د څو تنو غږونه واورېدل. ورجګ شو کړکۍ یې خلاصه کړه او لاندې یې وکتل. څو کسان د سړک په یوه او بله خوا ولاړ وو او خبرې یې کولې. یو تن وویل وروره هغه غدار و او زما باور دی چې هغه ښار پرېښود او بهر ته تښتي. وګوره هغه نیغ دروازې لوري ته روان دی. دوهم تن وویل وروره غداران د څو ورځو راهیسې له کورونو د وتلو جرأت نشي کولی. امکان لري هغه د حمید بن زهره ملګری وي او د څه کار لپاره یې استولی وي. دریم وویل د حمید بن زهره ملګري دومره بې غیرته نه دي چې د غرناطې پر سرکونو هم په خپېدو تېرې کړي. کله دا کیدای شي چې د شپې په مهال د درو ساتونکو دروازه ورته خلاصه کړه. څلورم وویل نن حمید بن زهره د یو وړوکي خدمتګار لپاره هم څوک دروازه نشي تړلی. پیرېدارانو ته دا معلومه ده چې نور وضع بدله شوې ده. که هغوی غداران وای نو هغوی له دې دروازې څخه د وتلو پر ځای باید سمچیاپي ته تللي وای ځکه چې هغوی ته یوازې پرېدان پناه ورکولی شي. یو بل غږ واورېدل شو وروره تاسې هسې وخت تېروئ راځئ الحملا لوري ته ورشو. راځئ
سړی سلمان درې بند کړه او پر کرسۍ کښېناست. عثمان دروازه وټکوله او بیا کوټې ته ورننوت او بیا د ډوډۍ پتنوس د هغه په مخ کې په یوه وړوکي میز کښېښود. سلمان وپوښتل عثمانه تا په سړک څو تنه سپاره ولیدل؟ هوکې ما له سرای نه د وتلو په وخت کې 3 ډلې ولیدې چې ټول شمېر یې د 10 تنو په شاوخوا کې وو. هغوی ټولو پر مخونو نقابونه غوړولي وو. که شپه نه وای نو ما به په هغوی کې کوم یو له آس څخه خامخا پېژندلی وی. ما ستا له راتګ څخه لږ وړاندې هم 8 تنه سپاره ولیدل چې د ښار دروازې په لور روان وو. ایا دا امکان لري چې په هغوی په څه کار پسې وتلي وي او پیرهدارانو دروازه ورته خلاصه کړې وي؟ عثمان ځواب ورکړ ما ته هم دا خبره عجیبه ښکاري. د شپې لخوا یوازې هغو خلکو ته دروازه خلاصیږي چې له کوم افسر سره یې شخصي اړیکې وي، خو نن د هغوی د ورځې هم دروازه بنده کړې وه. که په لاره کې زموږ لیده کاته نه وای شوي او تاسو د سرای مالک ته زما په باب یادونه نه وای کړې نو ښایي تر اوسه پورې هم هلته پاتې وم. نو د دې مطلب دا دی چې ما ته ناڅاپي له ښاره له وتلو ضرورت شي عبدالمنان راسره مرسته کولی شي. هوکې د پیدارانو مشر له هغه سره پیژني. نن د هغه په واسطه زما په شمول نور خلکو ته هم ښار ته د ننوتلو اجازه وشوه. سلمان وویل ته دا معلومولی شي چې کوم سپاره هم دا اوس له دې ځایه تېر شول هغوی د ښار دروازه خلاصه کړی شوې او که نه؟ که هغوی د حکومت خلک وي نو ښایي پیرهدار درته څه حال ونه وایي، خو دا امکان لري چې هلته شاوخوا چا دوی ته له دروازې نه بهر د وتلو په حال کې لیدلي وي. که دا ضرورت وي نو زه به سمدستي ووځم او دا معلومات به راوړم. ته زما آس در سره بیولی شي؟ نه ښاغلی د آس ضرورت نشته، زه هم دا اوس بیرته راستنېږم. عثمان په منډه له کوټې نه ووت او سلمان د ډوډۍ څخه څو نمرې وخوړلې. بیا جګ شو، په کوټه کې قدم وهل پیل کړل. لږ ځنډ وروسته هغه لرې تالندې او برېښنا کړزهار واورېده. عبدالمنان کوټې ته ورننوت او وویل د خدای شکر دی چې ته راغلی. ما تر ماښامه ستا انتظار کوه. بیا مې دا ګمان وکړ چې ښایي ته به د حمید وینا واورې او بیا به راځې. ما د هغه د وینا اورېدو فرصت ونه موند. سلمان ځواب ورکړ. عبدالمنان د هغه په مخ کېناست. وویل دا وینا ته باید خامخا اورېدلی وی. ما داسې احساسوله چې د ده له ژبې د موسی بن غسان فریاد اورم. هغه د یوې ډوبېدونکې کښتۍ د ماڼو وروستۍ فرض ادا کړل. آیا ستا هیله شته چې د ده له وینا وروسته به د غناتي خلک راپخود شي؟ عبدالمنان تر لږ ځنډ سر په ګریوان شو او بیا ځواب ورکړ. د ترجمې مسافر د داستان درنو قدرمنو اورېدونکو، دا چې څه ځواب یې ورکړ دا به په راتلونکي خپرونه کې واورو انشاء الله تعالی. دا خپرونه ما محسن احسان چمتو او تاسو وړاندې کړه. در بیا ستاسو په درانه حضور کې را حاضر یو تاسو ټول په لوی الله جل جلاله سپارو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. راځي کوي ته د اسلام په برکت مومنا د امت مومنا نشتنن هاغا نور الدین محمود زنگی قربانا نن هم پکار دیوال قدس تا ایوبی قربانا ها رکن الدین او سیف الدین پشن غازی قربانا ود اسلام کلمان در پرزمکا خورا هم د اقصان گڑکی د صلیب مات ٹوٹا هم باطنیان پتیختا دا شویگان پتیختا مغول شو دڑی وڑی هم صلیبیان پتیختا په هر ډګر کې د اسلام شانو چت مومنا د امت مومنا راځي کوي ته د اسلام په برکت مومنا.